مالی دلی د سرو زرو بازارونه جوړوي پکینت کې هم پیزوانونه مالی دلی د سرو زرو بازارونه جوړوي پکینت کې هم پیزوانونه لاس می تنگ د زړه می ډیر دی پریشان داستا حسن خو ډوري د شین خاله صبر وک خدای براولی دوران اوس می سخت ناچاری د شین خاله رانم غواړ د سرو زرو پیزوان زما ډیر غریبی د شین خاله صبر وک خدای براولی دوران اوس می سخت ناچاری د شین خاله लोपर अगर जे बार मौज चढक के बदल डब्बाची गाडी वर तल त मळेगाव ते शेगा काना ते चक्याची पचडा कुनो करसे मोरे या मोरे हा लगदल तराशा ब्याच चलले नो मोरे دا کور دیو کا دیره ده یو کس پکې نشته چې سړی سره مشغول شي او خبرې اترې سره وکړي نستا پړ ब्याच دی یو غنټه له کور تراشي اغم مره دې د بریتو نیولې ګورېږي نه تراته وایې کنه چې دسې کور ته به سړی سره راشي نو لکه زه به سله راځم دې خاورو له دیوالونو نه به راځم نو ولې غرض دې څه دی څه خپل واده غواړي واده چې هغه یو کړی دی هغه کومه توره وکړله چې لازم اوس واده وکړمه ما ویل دا چرګان به ماړه کړمه وږي تږي ګرځي بیا باروځي نو ما سره غمې چې سپوټر والا غنګ واورم نو زه ورله منډه کړم زه یم چرکوټي راله ووالم مورې ته ماته دا خبر وکړه که نه چې دا ورندار ته ځم که نه نو ده په دې کلي کې مونږ شرموي او که څه کوي څه شوله بیا یا بچی ما لیمړو پوخ کو خو ځانې ښه ښځه کړی دی وایي ځمه خشاک له چې تنور له خشاک وکړم الحمدلله ورخانه اسی هغه خپل ټیم هم ضایع کو زما دا یوه خبره واوره موږ سره دومره ټیمونه نه چې داسې بېکاره ودونو له موږ منډې وخو نه روټۍ د سړیتوب نه ناسته پاسته د سړیتوب موږ څه دومره سپک خو نه یو د مورې خپلوانو کې دا خبرې نه وي ویلورې هغوی زما د ناستې دیم نه خو زه د پلار نه مجبوروم یاره ګلبانو ولې خفه کېږې ما ته څه پته وه ما ته خو د دنیا کاړونه د ورځې ځي او راځي خو که ته په دې پروګرام خپې که نه نو زه پې دونه پروام نه ساتمه دله ورخانه خپل جوګه خلک وګوره نو بیا به لغم خادې له ځه داسې که هر فقیر او هر خیرمار له ځي نو ښه خبره ده یاره ګلبانو ولې خفه کېږې تا نظار شمه مه خفه کېږه ستا خپلوان ما ته پته ده چې ډېر مالداره دي خو زما غریبانان خپلوان ما ته پته ده چې تا باندې ډېر بدې ولګېده دلاوره دا یوه خبره مې واوره ما که واده کړی دی که نه نو ما تا سره کړی دی
ستا خاندان سره نه چې اخر مار به راځي او ما کره به ناستي ګلبانو زما خپل خپلوان دي زه به غم خادی له لازمي ځم ته ولې زر زله ځه خو نه به زه ځم او نه به زما لور ځي او که نه ماما دا خو داسې نه دي لکه خلک وو چا به رانه جامې راخکې کله به یو خوا راخې او کله بل خوا وي دا دې په څو اغوښتي او دا دې چېرته اغوستي بیا داسې ودونو له نه ځو ملالې لورې ته دې مور سره ملګرې شوې او مرسته دې ورسره وکړه دا راته وایي چې پړی دې څنګه روانه ده بابا جانه پړی ښه ښکلې روانه ده خو ما ویل زما ملګري سالګرده ده زه به ځم ماله به یو 60,000 روپۍ راکړي زه به شاپینګ کوم 60,000 خو څه تا نه شپېته لکم قربانه ګلبانو پرون دې له څو ورکړې وې جینۍ ده د پیسو ضرورت ورته پیښیږي دا زما لور ده یو خبره ته کوم چې دا څه غواړي نو د دې به هر حاجت پوره کړي چې یوازې ستا نه زما هم لور ده زم پې خشته ښکارم ښه تاسو دواړه خپلو کې خپلې یئ نو زم پکې ځوانه داسې انې بانې مه جوړوه خپلو پسې مې له دوه خبرې څو کړې چې اوس زما سپېمو ته ګلبانو یو خبره ته کومه خپل خپلوان ستام دي او زمام دي څه وشو چې زما غریبانان دي بس کې که نه بابا جانې بس په ولاړه به خبره کوي راځي چې خوا کېږي زه خو ستا دپاره جنګېږم او ځواني مرګه شې چې پیسې دله درکړي نو ما ته نشي ویلې او خاوند ته نشي ویلې چې نه په خپله دا په خشاکونو پسې وځي درېږه څه پیدا ده چې دا خشاکونه خو کوي که نه نور به پې څه وکړو مور دې خو ګوره ویم یو ماشوم هغې د لاسه پیدا نه شو چې سړی ځان ته غېږ ته رانږدې کړي په خېټې ځان سره کښېنوي لوبې ورسره وکړي او خبرې دونه دي چې ټک یې نشي وړی هاي هاي چې د دې پیغورون نه به زه کله خلاصه شمه د دې پیغورون د لاسه زه مړی ژوندي له نه شم تللی خو مړی له لاړ شم هلته م راته خلک دقه خبرې کوي چې دا څه ټوکه ده 5 شپږ کاله وشو د دلدار د واده او د اوسه پورې یو ماشوم ونه شو خلک راته قسم قسم حکیمان او ډاکټران ښیي ستړی شومه ته خو لږ غلی شه دا خو لا پرېږده زنانه موږ له خلک په لارو کې سترګو کې ګوتې رامنډي څه وشو او که ونه شو یاره مورې او دا غلطي ټوله ستا وه درته مې ویل چې مه کوه دې ملولا له واده مه کوه خو ته وي چې برخه به دې په سر راچولې وه کله به یو کور ته تلي او کله به بل کور ته تلي ما خو دا سوچ کو که نه چې د هغه به کور ودان شي سودایانو په شان ته په دې کور کې ناست دي ماشومان به یې هغوی څه به لږ مشغول شو خو څوک په نصیب کې به م پرتی خو دا ټول دا خاندان چې کوم دی دا کومه جینۍ چې ما کړې د دوی په نصیب کې ماشومان نشته دی تره لوریانې واده شوي 12 کاله وشو او د هغوی هم بچي نشته ما ته څه پته وه چې داسې سپېره خاندان دی ما به دا نه کوله ما ته د وخت نه پته وه مورې چې تر څو دا ژوندي که نه دا زما رور دا ملوله او دا ښځې ژوندي که نه نو د ماشوم سره څه ټوله ورځ به دغه چرګانو سره ناست وي او د دوی سره به لوبې کوي څه وکړم زموږ په نصیب کې به پرتی هغه بل ملولا ته مې وویلې چې زه دله بل واده کوم وایي نه زما خوښه ده او زما زړه سر دی ښځې خو په خاښو اوري بله ورځ راته شیرینۍ ویلې وایي خبرونو کې مې اورېدل چې په پاکستان کې د یو سړي 5 ښځې رسید دومره ډېرې دي او دا ملولا چې دی دقه شین خالۍ ته ناست دی خالونه یې صرف شماري یا مورې یا زما ساده مورې نو ته د خبرونو په خبرو باندې یقین کې او دی خو ګوره چې تر څو دې په دې باندې لرګی نه ایښی او په دې کوڅه دې نه ایستي که نه دا چېرته بله ښځه کوي غلی شه راله شور مه کوه څه ونه ویې لکه ګورې څه ونه ویې چېرته تللی وي تا ته وایم د 2 ټکي خشاک دپاره ته وتې وي موږ په شرمونو باندې شرمې په ټول کلي کې تا ته وایم بې غیرتې ستا خو د سره پایا کار نشته سم کار یې وکړو
سړي زوی دی د لاسه دې زار شمه بچی زه به ستا دا چاچی خپلومه وی باسه پورې وباسه چېرته ټرک مخې ته یې لړکه چې پې وخېږي چې ترې خلاص شي هاي کوي به خپل کار به کوي سالاره ته دومره بې غیرته شوې دلداره بې غیرته زه نه بې غیرته تی ښځه دې په ټول کلي کې سریله ګرځي جامې یې رانه ویستې په شرمونو یې وشرمولو بې غیرته سالاره تا چېرته دا سوچ کړی دی چې دا د چا دپاره ګرځي چا دپاره هم ستاسو دپاره خشاکونه راغونډئ په پردو درونو ګرځي سړی ډوډۍ راغونډئ ستاسو دا تنورونه پې ډکوي دلداره په ما باندې دا احسانونه مه کوه ستا د ښځې مثال د زړو جامو دی او زړې جامې خلک په کور کې نه ساتي خلک یې په ډیران غورځوي سالاره زړې جامې دي خو زما بدن پې پټ دی که جامې هر څومره زړې شي خو څوک یې بار نه غورځوي او ته زما خپله وینه ته زما جامې شلې زما وجود بربنډې دلداره چې ستا د تن جامې دي که نه نو زمونږ د تن جامې پې مه وباسه په حیا کې ساته په کور کې او په عزت یې کښېنوه سالاره نن دې خاطر ولې چې رور مې او کو آینده لپاره یې داسې غلطي وکړو نو ما نه به د ښه سړیتوب تمه نه کې خوشه ښځې غلامي کوه ستا نه چې څوک د سړیتوب تمې کوي هغه به هم د سره د سړي زوی نه دې کور ته خو راتلم ناروا ده دا خو یې بیا راوسته زه شینهالې ته کمرې ته ځه زه بېبې خواله ورځم یو تی دا قربانیږي ځان دې بورا ساز کړی دی لکه د ګلونو تی بڼېږي لري بې غیرته بېبې السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه بچې بېبې ته ښه یې شکر دی راغلی ولې بچې ته خو داسې بړاوې بړاوې رالې هسې بېبې څه نشته هلته را خانانو مزدوري وکړو چې راشو کور کې دونه مصیبتونه چې د خلکو له بچلی نه کېږي
ذمہدار کاکا بره کېنه. خانه دا پیره خو فصل ډېر خراب شوی دی، ګلۍ هم شوی، توپان هم شوی دی، هر څه شوي دي. ما فصل دا پیره ډېر خراب شوی دی. زه تا ته راغلی یم، سوال درته کوم، تا ته منت کوم، تا ته زاري کوم، دا ځل سره ناکام وکړه او په بل فصل کې به درګه خیر انشاءالله ټول کار خلاص کړم. زه دې وخت ډېر بې وسه یم، سره وس مې نشته. ستاسو د غریبانانو خو مې دا کار ډیر بدی شي کنه چې کله د فصل ټیمی نو اسمان پړوزولي چې دلاور خان سراکا چې فصل د لزوانه یو فصل درکم کله چې فصل سنبال کی نو د مکرې خزه په شانتي اوخ کې وروړي او ما ته بیا را نږدې شو، ما ته سوي خبري رحم خان رحم د لمدې پیشو په شانتي ما ته خپو کې مغړېګا ورشه او پیسې وروړه مالا سلاره لاړ شه دې سره او څومره غنم چې دې سره دي او زما اجرت یې راورسوه پیسه وه خان بس راځه چې کومې ډرامې کوې که نه ماما ما ټول عمر کړي دي، راځه را مخکې شه. زه اوس چلو ښیم چې د سیره څو پخېږي. ولې بچي څه چل شوي؟ بیبي ته خو د دې کور مشر ته خو د خیراتو مقابله کوه که نه دا مسالې واروه. څه مسلې دي؟ دغه هلک دی راشي یو ګنټېله او په ګورېدو وځي، نور څه دي؟ شکر دی ښه ساعت دی. نو بیبي دا کورېدل زما ښځې ته زه خو لا ژوندی یم مړ خو نیم او که زما ښځه داسې قسمه غلطي وکړي نو د هغې جواب ته ورکوه بیبي. زما رول دا نه وي په کار چې هغه زما ښځه د لاسه ونیسي او په ګېټ یې بار کړي. یا بچی ستا د ورور چې څارمان دی هغه ستام دی هغه زمام دی، خو د هر چا بیا د اظهار طریقه بدلی. عقل مقل دی هغه په دې طریقه اظهار وکړي. زم غواړم چې په دې کور کې د ماشومانو چغار وي، لوبې وي. ته وګوره دا اوس کور دی، زم کې نه په هدیره کې ناست یم او چېرته د یو شهید منجور یم. تاسو بچي هاندا سوکو اته نه دی اورېدلې چې کله انور په غورځېدو شي داسې ډېر کیتړان راپاسي چې باچایي خو زمونږ شروع شوه. خو نه دا هغه خلک دی چې کومه زمونږ په درشل باندې په تالونو کې اوبه څښلي دي او مې پېژندل، خو دوی ته پته نشته ازمارې چې څومره هم زخمي شي خو دې شکار په تیاره کې کوي. خو د بابر خان نظر د ګونګي دی، د ګونګي د خپل شکار د شپې نیسي. دلاورا مکوا دلاورا هسې به ایره شي. کېنه لکه ګاډي کې